علیکم بابا جان خیلی کراری ده. تاسو څنګه یې جبر خیل صاحب؟ صحت مو ښه ده انشاءالله؟ کورنۍ ښه دي؟ دوستان ټول ښه دي؟ شکر د خدای په فضل د تاسو خپله ښه ما خوراک څنګه کړي اوس ستاسو راځېږم او ډېر چې فخر دی ده او احتیاط کوئ که نه د افغانستان په هغه باندې زه تا باندې په هغه باندې ډېر ګران زه د ټول غږېدی یم هسې مې تاسو سره په دې باندې نه خواهش کوم تاسې ما ټولې هلې ځلې پوهېږئ چې تاسې دپاره دي خیر اوسې زه خپله چې باخیل ګرانه یم هغه خو غریب په حق رسېدلی ده او تاسو پېژندل هغه تاسو پېژندلی مطلق معلومدار تاسې ما تن وجود یې ټول په خیر اوسئ ما غوښتل چې د اواز دې واورم مننه وکړم او درته اطمینان درکړم چې تر آخري سلګۍ بارې زه به تاسې دپاره کار کوم بس ما خو دا ویلې چې سره په ژوندی کتنه یې الله دې موږ هم ژوندي نه خدای دې نه کوي خدای دې نه کوي تاسې ته دې عمر درکړي ځکه چې تاسو وظیفه ډېره ستره ده زه به انشاءالله تعالی تاسو ته زه یو پول یم چې تاسې به انشاءالله ورباندې تېرېږئ او دا وطن به آبادوو زه خپله د جمهور صاحب بابا جانه زه خپله یو رحمان یم او یو مزدور کار یم او د وطن سره مینه لرم وطن سره ستا غوندې لیونۍ مینه لرم او شپه ما باندې ډېر ګران دي او تاسې ما باندې خدای مو ساته په خیر اوسئ ما سلامونه به ټولو ته وایي په خیر سلام علیکم سلام علیکم سلام بیبی سلام علیکم چطور خوبه؟ شما چطور هستید؟ تشکر سلامت باشه شما خوب هستید؟ تشکر من میخواستم با پیغامتان مستقیم بشنوم درباره از ما رشته کرده بودم که جهانا توهین میکردن به شما من بیبی حوصله 100 ساله دارم از خاطر که نسل شما باید صاحب مالک از این مملکت شود بله و طرفداری پشتیبانی شما را کار دارم که این تغییر نسلی در مملکت پیاده شود و ما بتانیم اصلاحات را بیاریم که موجب حل بحران‌های 40 ساله ما شود بله دقیقاً بله من میخواستم تشکر کنم از پیشتر خواهش میکنم این فرد ما جوان هستم ما میخواستم درباره از این میگم چرا انجام امی فامیلا اجازه نمیدن مثلا من خودم از دختر هستم که مکتب خلاف کردیم تا 12 اما اجازه ندارم که برم پتون یعنی میگه شرایط خوب نیست اجازه نداری که بری بخوانی پتون چرا انجام جوان ما انجام فامیلا نمیمانند دختر خدا که برن با طرف پتون ادامه تحصیل بدن این مطلق این همی چیز است که من میخوایم زمینه را فراهم کنم یادتان است که من ریاست پوهنتون از همین خاطر قبول کردم ریاست پوهنتون کابل که کل دخترها در یک فضای مسئول باشن و میخوایم همراه خانواده صحبت کنیم که فضای پوهنتون ها برای دخترها آماده باشن بله زنده باشی ببین بسیار خوش شدم که آواز شنیدم تشکر بخیر باش سلام علیکم صاحبتان خوب است بخیر است اینجا محمد جان خدا من میخواستم تشکر کنم از پیغامتان نیم معلوم داره از خاطر که ما شما یک وظیفه مشترک داریم که عدالت در این خاک بیاید و تا روزی که عدالت نباشه زور در دین مبین اسلام مانا نداره زورمندا زور از خاطر عزیز نه که زور ملت باشه که ملت آباد کنه نه ای که زور در اختیار چند نفر قرار بگیره بخیر باشید سلام مرا قبول کنین سلام مرا به تمام برادر و خواهران برسان هموطنان زنده باشید روزتان خوش سلام علیکم